پردې تر شا واک پاکستان او د پوځ پټ سلطنت. په پاکستان کې اصلي واک له هغه ځایه اداره کیږي چې نه یې ولس ټاکي نه یې څوک پوښتنه کولی شي. پوځ چې له څو لسیزو راهیسې د ولسواکۍ په نقاب کې د دولت پټې واګې په لاس کې لري، د سیاست، اقتصاد، استخباراتو، عدلیې او د بهرني سیاست تر ټولو مهمو پریکړو ته بڼه ورکوي. هر هغه مشر چې له دې پټې واکمنۍ څخه سرغړونه وکړي یا بندي شي، یا یې ګوند ختم شي، یا یې سیاسي حیثیت له منځه ولاړ شي، دا یو داسې نامنظور سلطنت دی چې د ولس د رایو په زور نه بلکې د عسکرو په خوښه پر مخ ځي. د پوځ د نفوذ لپاره د ترهګرۍ ضد جګړې ناره د یوې عایداتي وسیلې بڼه خپله کړې. TTP ته د پوځ له لوري د پټې روزنې تورونه او وروسته د هغې پر ضد د جګړې اعلان د دې تضاد یوه څرګنده بېلګه ده. په پیل کې دا ډله د پوځ لخوا د قبایلي سیمو د اشغال لپاره جوړه شوه، خو کله چې مالي ژمنې پوره نه شوې TTP بغاوت وکړ. پوځ بیا هم له دې ناکامۍ ځان ته مشروعیت جوړ کړ او د نړیوالو مرستو غوښتنه یې TTP په نوم بیا تازه کړه. د دې لپاره چې TTP پښتانه او بلوچ دي، نو په قبایلي سیمو او بلوچستان باندې پوځ ناحقه یرغلونه وکړل او افغانستان یې د TTP په ملاتړ تورن کړ. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د 2010 کال راهیسې د پاکستاني پوځ ادعا ده. خو په حقیقت کې اصلي مسله بل څه ده. پښتنو او بلوچو ته د دوی پوره حقونه نه ورکول کیږي. کله چې د پښتنو او بلوچو په څیر قومونه د خپلو سیاسي، تعلیمي او اقتصادي حقونو غوښتنه کوي، نو د ترهګر په نوم غلي کیږي. له قبایلي سیمو څخه نیولې تر کوټې حق غوښتونکي ځوانان د پوځ د امنیتي سیاست قربانیان دي. دا هغه څه دي چې په خټه پښتون عمران خان د بند دسیسه یې برابره کړه، ځکه چې هغه د قبایلي سیمو پر ضد د پوځ د پالیسیو مخالفت کاوه. د افغانستان سره یې د سولې غږ پورته کړ او د پوځ له خوښې څخه یې د سیاست د ایستلو هڅه وکړه. نن پاکستان یوازې له اقتصاد څخه نه بلکې له سیاسي او وجودي سقوط سره مخ دی. پوځ هڅه کوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ مسله پیدا کړي او په دې پلمه نړیوالو ته ځان بیا د ترهګرۍ ضد شریک معرفي کړي، تر څو له امریکا، MIF او خلیجي هیوادونو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي. خو دننه ولس د ډوډۍ، تعلیم او آزاد فکر لپاره لپه کړي لاسونه ناست دي. دا یو داسې سیستم دی چې د ولسواکۍ له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، خو واک یې د پردې تر شا د پوځ لخوا کنټرولېږي. تر څو چې دا پټ سلطنت پای ته ونه رسېږي، د پاکستان د کړکېچونو بنسټ هم نه ختمېږي او نه به کوم ګاونډی په پاکستان باور وکړي.